د هرات ولایت د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت د سږ کال پراختیایي بودیجه نن 90 سلنه مصرف شوې ده، خو د دغه ولایتي شورا بیا وایي چې معلومه نه ده چې دغه بودیجه په کومو برخو کې مصرف شوې او د هغې څخه د سمې ګټې اخیستنې په اړه معلومات په لاس کې نه لري. نور حال په دې هکله زما د همکار په راپور کې. په هرات ولایت کې ډېرې پراختیایي پروژې نیمګړې پاتې دي او یا یې هم کارونه نه دي شروع شوي، خو د دغه ولایت د اقتصاد ریاست رئیس ناهید رحمتي وایي چې د دغه ولایت د 1998 هجري لمریز مالي کال پراختیایي بودجه 99 سلنه مصرف شوې ده. میرمن رحمتي زیاتوي چې اوس مهال څه باندې 160 پروژې د پلي کېدو، بشپړېدو او تدارکاتو په حال کې دي چې د 60 پروژو څخه زیات یې بشپړ شوي دي. ما در سال 1398 خوشبختانه میتونیم این نوید داشته باشیم که مانند سال گذشته در مصرف بودجه خود موفق بودیم و بر اساس معلومات افمیس که از سیستم وزارت ملی به اختیار ما قرار میگیره و در سیستم PMRS ثبت میگرده، ما حدود 99% مصرف بودجه انکشافی داشتیم که از طریق مصرفیت ولایت هرات پروژه اجرا شده و اون پروژه هایی که بجت اون از طریق مرکز اجرا شده در سیستم PMRS که درج گردیده بر اساس معلومات افمیس 95% مصرف بودجه انکشافی داشتیم. بلې خوا بیا د هرات ولایت د ولایتي شورا غړی سردار محمد بهادري وایي چې په داسې حال کې چې د سږني کال پراختیایي بودجه پر خپل وخت هرات ته نه ده راغلې، په کم وخت کې د دغې بودجې مصرف د پوښتنې وړ دی. نتیجه گزارش نهایی ما از تطبیق پلان کاری یک ماهی ما این بود که 99% بودجه ولایت هرات ریاست ها مصرف کرده، ولی خب سوال اینجاست با اینکه بودجه به تأخیر آمده، به وقت و زمان کمی بودجه مصرف شده، سوال اینجاست که آیا این بودجه به طور صحیح، متوازن، درست و صحتمند کار بشده یا نه، که نیاز به ایه که به نظر من که بررسی و نظارت های بدیل داشته باشه که به این وقت و زمانی که این بودجه مصرف شده آیا درست مصرف شده یا نه. چارواکي په داسې حال کې د پراختیایي بودجې د مصرف خبر ورکوي چې په هرات ښار کې ډېرې برخې د ژوند د لومړنیو امکاناتو څخه بې برخې دي.